د مسعود زوی سم خراب کړ. دا چې چا ول یو څه ورته ویلي مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. تېره ورځ کابل کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د خپلو پلویانو یوه غونډه ترسره کړې وه چې په دې غونډه کې د ملي سرود په ځای ګوندي سندره غږولې وه او د افغانستان د بیرغ پر ځای د جمعیت بیرغونه رپول چې دې کار یې افغانان سخت غوسه کړل او ګڼ غبرګونونه یې راوپارول چې د ځینو کسانو غبرګونونه به یې له تاسو سره شریک کړو. د ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي په دې اړه وایي چې خاین ترین مزدور ترین او هیواد پلورونکی شخص هغه دی څوک چې ملي سرود او ملي بیرغ نه مني. په دې تړاو رازیه سادات منګل هم په خپله فیسبوک پاڼه کې یو پوسټ کړی لیکلی دی لنډغري هم حد لري. ملي سرود ملي بیرغ او افغاني سکه چې څوک نه مني نو پوه شه چې د دوی لاره دا وله غلطه وه چې کابل یې چور کړ خو اوس خلکو پیژندلی دي او د پردیو په اشاره افغانستان ته راغلي دي. جاسوسان دي او د هیواد د ړنګولو او چور کولو برنامې له ځانه سره لري. بچی ګرګ نشو د بزرګ. د هیواد مشهور سوداګر ضیاءالحق وزیرزي په دې اړه لیکلي ملي سرود او ملي بیرغ یوازې د یو هیواد او یو ملت ملي ارزښت هویت او د یووالي نښان وي. په پردیو په زور مه تحمیلوئ. خبریال عزیز خان هوتک بیا په دې اړه په خپل فیسبوکي پوسټ کې لیکلي چې حکمتیار تر 14 کاله مخالفت وروسته ملي سرود مني خو نظار شورا 21 کاله نظام وخوړ مګر ملي سرود نه مني. دغه راز ګڼو نورو خلکو هم د احمد مسعود په دغه کړنو سخت غبرګون ښودلی او هغه ته یې غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړي چې دا د اوس وخت د خلکو ویښتیا ښیي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.